چې په دې پیښور کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی وی چې خزه مې په درې کاڼي طلاق کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په درې ویلو ما یو دو درې دی ویلې دی ویلو ما دا طلاق غلیظه دي او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا ډېر ګران وی چې دا ډېر ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چارچی نزوڅو وی څه گنجائش به ونشي ما بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې یو ګټ کې څه پیدا کا ماوی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا پیښور کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې وړي په ومګیو داسه هغه او پکې لګالوام کې فجی دا مې رونی دي ها ها ډېر ښه چا اوس سبا بیا پدرې مورس چې ورغه ویډیو مسله ته خلا وی څه وی داسې خزه ته نه په غوسه کې وې چې یو دوه درې دا ټکه یاد لري باز سړی راشي چې مولانا صاحب په غوسه کې مې وې چې یو دوه درې نو په ایمان وای چې فرضاو سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه یعنی په خوشاله سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پریدي په غوسه کې ویجی داسې دی او دوه درې مې پوره نوم او بالکل غوسه کې مو مضموم انکار نه کول نو ورته وای چې کل تو وتامینا کل وتامی سبا بیا سبرو غنه سچ دا دغه یو قتلمه او یو امړې د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دیکھو گورے دخار خلق منوانے جڑے نا حلوا خورن لاہوری دی حلوائی کی نے مکا چھوڑی ایک ملک تا تو دس کے لاہوری دی دکان سے سویلے کھڑوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامی زمون بدنانی تاسو سار دی حلوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره یو قتلمې ته خو یو کزیر ما خو که په دې 15 کاله کې خوړلي زهر به مې خوړل بیا صاحبہ یوړې ورته وایي چې دې تاسو ګوره گالنو گول مگول رقصی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے او کیسی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تب بس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھیے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر اغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تباہ گڑک آیا ہے نا ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا ہے انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روا نہیں ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا